الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت علامات بیانیدو. آغا علامات چې هغه د قیامت په نزدېکت باندې دلالت کوي، په هغې کې واړه علامات او هغه علامات چې هغه راښکاره شوي دي هغه بیانېدو. د قیامت نښې نښانې سلسله وار په دې مبارکو بیانونو کې منګه یوه نښه بیانو سره د بعض تفصیله. په آخرني بیان کې په تیر شوي هفته کې یو نښه دا بیان شوې وه چې خلک به د جوماتونو نه لارې جوړې کړي. دویمه نښه دا بیان شوې وه چې د قرآن په قرت کې به غلو کوي، د حد نه به اوړي. درېیمه نښه دا بیان شوې وه اچانک مرګونه به عام شي. څلورمه نښه دا بیان شوې وه چې خلک به ویښتو له د سر ویښتو له د ګیرې ویښتو له تور رنګ ورکوي. پنځمه نښه دا بیان شوې وه چې سلام به صرف خلک په هغه چا باندې اچوي چې څوک پیژني، او چې کم نه پیژني نو په هغوی باندې به سلام نه اچوي. دا نښې بیان شوې وي. د هغې نه بعد د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې خط او کتابت به عام شي. خط او کتابت به عام شي، لیکل به عام شي. امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام حاکم روایت راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بین یدی ساعه، د قیامت نه مخکې به یو څو کارونه تاسو وینئ. یوه یې دا ذکر کړې ده وظهور القلم، او قلم به راښکاره شي. په روایت کې راځي د عمرو بن تغلب رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام طیالسي هم راوړی. ان من اشراط الساعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د قیامت بعض علامات شمارلي. یوه یې پکې ذکر کړې ده ویظهر القلم، په روایت کې راځي ویظهر العلم او القلم، قلم به عام شي. دلته د قلم نه مراد د قلم راښکاره کېده مطلب دا دی چې دنیوي علمونه به څه شي، هغه به عام شي. که تاسو سوچ وکئ نو د نږدې وخته پورې امپړه خلک ډېرو، مشران غالبا هغه و چې هغوی خط او لیکل لوستل د هغوی له نه ورتلو، او اوس دا لیکل عام شوي دي. اکثر خلک چې دی نو هغه په دې باندې پوهېږي. بیا د لیکلو آلات هم ډېر شو، یوازې قلم نه دی چې په قلم باندې لیکل کېږي. کمپیوټر یې راووتې، پرنټر یې راووتې، ناشنا مشینری راووته، په موبایلو لیکلی کېږي، په فاکس کې کېږي.
او مختلف خطونه مختلف طریقې سره لیکل، عربی کی وی، انګلیش کی وی، پښتو کی وی، اردو کی وی، کومه ژبه وی، او په طریقو سره لیکل کېږي چې څنګه ډیزاین غواړي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ده چې قلم به عام شي. او دې کې اشاره دې ته هم ده چې حکومتونه به هر حکومت به دا خیال ډیر ساتي چې زموږ په ملک کې انپړه څوک پاتې نشي او د لیکل لوستل هر چا له ورځي. دا نن سبا وګورئ هر حکومت دې دپاره کار شروع کړی او د هغه انپړو دپاره هم سکولونه کولو شوي دي او مدرسې چې هغوی عمرونه زیات شوي دي نو هغوی ته موقع میلاویږي. بلکې نن سبا تعلیم په انټرنیټ باندې هم کېږي. ته به ناست په کور کې او تعلیم به کې په انټرنیټ باندې. چې ته به کوم ملک کې سبق ویل غواړې نو ته به ناست په پاکستان کې سبق به ته به سعودي عرب کې وې، ناست به ته به سعودي عرب کې سبق به په ترکیه کې وې، ناست په ترکی کې سبق به انګریزانو ملکونو کې وې. دومره دا کتابت او دا لیکل او دا هر څه عام شو. دا هغه نښه د قیامت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د یو شي عام کېده قیامت ته نږدې ده به لازم نه چې حرام شی به عام کېږي. لکه یو شی به جایزي حلال به قیامت ته به نږدې څه شي عام به شي. عوامو بعضو زړونو کې دا پرته ده چې حرام شی به جو عام کېږي، لکه زنا به عام شي او فحاشي به عام شي. نه صحیح ده، حرام کارونه به هم عام کېږي قیامت ته نږدې. بعض او بعض روا او جایز او مباح کارونه دي هغه به زیات شي. د قلم ښکاره کېده او د لیکلو او د سبقونو او د تعلیمونو عام کېده د الله یو نعمت دی، د الله سبحانه وتعالی نعمت دی. په دې سره امت مخکې ځي. د افسوس خبره ده چې زموږ د امت شاته پاتې شو په دې دنیوي تعلیمونو کې. ګنې دا سبقونه د ریاضیات او فیزیا او کیمیا دا په اصل کې مسلمانانو علماو را پیدا کړي دي. یعنې تاریخ رواله زمونږ مسلمانان دې درجې ته رسېدلي چې یو طالب په سکول کې یونیورسټۍ کې سبق وایي، دا جي کیمسټري دی او دا جي فزیکس دی او دا جي ساینس دی او دا جي میتس دی. نو ته خو تاریخ وګوره چې دا چا دا علمونه راویستي دي. د مسلمانانو علماو دا علمونه بیان کړي دي، واضح کړي دي، راویستي دي. بیا د مسلمانانو د کمزورتیا د لاسه غیر مسلمو په دې علومو باندې لاس بر شو او دې علومو له تیزي ورکړه او محنت او کوشش وکړو. نو زمونږ کشرانو ته د تاریخ معلوم هم نه دی. نو زمونږ ذهن کې دا دي چې دا هر څه دی انګریزانو راویستي دي. تاریخ ورته هم خپل نه معلوم او په دې باندې فخر هم کوي زموږ د پښتانه. زموږ د پښتانه بس د جهالت په کارونو فخر کوي. لکه یو ابلو زما د جاهلیت په مسلو کې بیان کو، په څه باندې فخر کوي؟ چې موږ د چا خبره نه مانو، موږ په ځان باندې مشر نه مانو. یاره پښتون به مني، د چا غلامي نه کوي. داسې ښه صفت خو نه دی چې مشر نه مني، دا خو بد صفت دی. نو یو صفت به دا کوي پښتانه ساده خلک دي، سبقونه وبقونه هغوی نه پېژني. نو دا ته صفت نه کوې، دا ته بدي بیانې د دې قوم چې دا قوم دومره شاته دی په نن سبا وخت کې. په 2019 کال کې دې قوم له اوس هم لیکل او لوستل نه ورځي. دا قوم څه مخکې نه دی تللی، دا شاته پاتې شوی دی، ډېر شاته پاتې شوی.
زمونږ ځوانان که موبایل استعمالي یا انټرنیټ استعمالي، او دا زما بدګماني نه ده، دا زما هغه خبرې ته بیانوم چې ما لیدلي. زما استاد ځوان موبایل د دې دپاره استعمالي، لیکل دې دپاره کوي، انټرنیټ دې دپاره استعمالي چې دی پې د انډیا فلمونه وګوري. بیا وایي پښتون غلامي نه مني. زه یم پښتون دې کې غلام شو د انډیا د ډمانو، غلام نه شو، غلام شو د ډمتوب او د ډمانو. نو ته دې ته ووایه په دې موبایل کې هسې دې دا جاښه لا اغستې ده، په دې کې دې څه کار وکړه چې د اسلام او د مسلمانانو څخه خدمت پکې وشي، یا د دې قوم خدمت وکړه، د دې ژبې خدمت وکړه. نو دی به یاره موږ نه پوهېږو. ورته وایه قرآن راواله. ډېر موږ لیدلي درس په منځ کې هم قرآن نه رالي. زه په دې نه پوهېږم، عمر مې زیات شوی دی. او سپین ږیری سړی به دا موبایل به کتکۍ وبره کوي. فیسبوک پیژني، پای کې څه ګن بلا د هغه ګوري. یوټیوب پیژني، پای کې څه ګن بلا د هغه ګوري. او زیات نه زیات ډېره ترقي کړې ده، نو په ایمو باندې ښځې ته ګوري او هغه ده ته ګوري. دی غټه ترقي ده چې په ایمو باندې دی ښځې ته کتی شي. نو په لارو کوڅو کې به مو ولاړي، دا شي نه به یې ځان ته داسې نیولي. که په کټ کې پروت یم ځان ته به یې دا داسې نیولی. که په سزي کې ناست یو تصویر به ځان له وباسي، هغه به ولیږي ښځې ته، وړو ته غټه کارنامه به کړې پلاني ځای کې ناست. او یا د ملګرو سره به ودرېږي، نو داسې موبایل به یې نیولی، پلاني ځای کې ځي، پلانې تاریخ باندې ده، ډوډۍ ته چې ناست تصویر به وباسي، دا روټۍ ده جي. نو قومونه کوم چې ته ورسېدو د دې انټرنیټ د لاسه او د دې علمونو د لاسه، او ته ایله بیله د اوسه پورې په ایمو کې نښتی، او ته د اوسه پورې صرف ډمتوب پکې ګورې او فحاشي پکې ګورې. تا څه وکړو؟ صحیح ده چې دا فتنه هم ده دا انټرنیټ، او موږ بار بار هغې وضاحت په خپل ځای کې کړی. خو که چېرته دا په باب د خدمت کې استعمال شي، خدمت د اسلام او د مسلمانانو اول، او بیا د پښتنو خدمت او د قوم او د ژبې خدمت کې استعمال شي، نو دا خو ډېر مفید شی هم دی. خو که څوک یې استعمال کړي هله که نه. زمونږ قوم ما خبره دې پورې راواخیسته چې ډېر شاته پاتې شوی ده، او په دې باندې فخر کوي چې یعنې موږ څوک یو. هېڅ نه، هېڅ هم نه چې یو سړي له په دې وخت کې خط لیکل نه ورځي، نو دا سړی هېڅ نه دی. په نن سبا وخت کې چې یو سړي له لیکل نه ورځي، لوستل نه ورځي، د ډېر شاته پاتې شوی، ډېر شاته. او په دې فخر مه کوو، د خفګان خبره او د افسوس خبره. او دغه سړی ړوند دی نن سبا، دا په ړندو کې شمارېږي. نو بیا زمونږ هغه چې لیکلي زده کړي، نو دغې دپاره یې زده کړي چې فیسبوک به څنګه کولاوی، پاسورډ به ورته څنګه اچوي، تر دې چې نوم به ورله صحیح نه ورځي. پاسورډ ته ما بعضې اورېدلي پاسپورټ ورته وایي، خو چل یې زده کړی دی. میموري کارډ څه ته وایي، یوټیوب څه ته وایي، ایمو څه ته وایي، فیسبوک څه ته وایي، دا نومونه یې زده کړي. خو بیا دا علم راشه وایه د دین څه یې زده کړه، نه زموږ دماغ دغه شوي دی، ژبه هم پیړه شوې ده. نه ځوان سړی به وي، ځوان نه هغه به د سړي د بلډ پریشر به نه خیږي چې تا ته د 15 کالو ځوان ووایي چې زما په دماغو کې دین نه کښېني، او تا ته د 30 او د 40 کالو ځوان وایي ما ته دین نه یادېږي. او دنیا چې څومره جاخي دی هغه یې زده کړي. اگر که دلته مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې علم به ښکاره شي، دنیوي علم به ښکاره شي،
دینی علم په باره کې خو به تفصیل رام شي او بعضو ځایونو کې ورته موږ اشاره هم کړې ده چې قیامت ته نږدې به علم ختم شي. نو بیا چې کوم سړی کورنی مفتی او په کور کې ورسره کتابونه پراته وي، یاره دا څه خبره ده؟ یو ځای کې پیغمبر وایي علم به عام شي او بل ځای کې علم به ختم شي. نو بیا لازم به علماو خوا کې کښېنې، د هغوی نه به تپوس کې، نه کوم علم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې ختم به شي هغه به د دین علم ختم شي. دنیوي علوم به ډېر شي، دیني علوم به کم شي. او نن سبا دیني علمونه کم شوي دي او دنیوي سبقونه خو د اسمان سره خبرې کوي. څه آلات راووتو، په څه طریقو باندې راووتو، ناشنا ناشنا طریقې راووتې سبقونه. ګوره پخوا به چېرته یو ځای کې سکول و او هغې کې به یو څو استادان و، هغه هم ساده غونته کې ترتیب به و، نظام به و. اوس مشینان راوتي دي هغه ملکونو کې چې کومو ملکونو ترقي کړې ده مخکې تلي، باقاعده مشینان راوتي دي. نو چې کوم سوالات استاذ ورکړي د هغې جوابونه دا مشین یې چک کوي. دومره ترقي شوې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي استاذ چک کولو ته ضرورت نه چې استاذ به یې چک کوي چې نمبر به ورکوي، دغه مشین یې چک کوي او نمبر به میلاویږي. دومره ترقیانې وشوې. او موږ اوس هم زما دا خبرې لږې ترخی خو حقیقتي، موږ اوس هم د بیلچې او د کودالې نه نه یو اورېدلي په دې زمانه کې. اولنی سوچ لسمې ویلی شکر دی، لسمې ویلی څه دی؟ شکر دی. څه خو ویلي دي که نه. دویم سوچ دیاړي کوم ځای کې ښه میلاویږي. بس لسمې ویلی دی. زمونږ ځوان چې ډېره توره وکړي چې ډېر تکړی هغه لسمه پورې منډه وهي. یعنې زیات پکې داسې دي په شپږم کې او پنځم کې او اتم کې پرېښودي دي. هلته مشرانو ته ګوري که نه، مشرانو په خوله باندې یو څو خبرې دي، پټی کته شو، جیداد بره شو، میخه، څاروی، غوا، و دا یو څو خبرې دي هغه د اوري په مخه. هغوی چې یاره مشران هسې هم دې قصو کوي، دې قصو دپاره خو سکول ته ضرورت نشته او نه سبق ته ضرورت شته. دا امت د اقرا امت دی. اقرا باسم ربک الذي خلق، اولنی ټکی چې په وحي کې راغلی هغه اقرا دی. الله په قلم باندې قسم کړی دی، نون والقلم وما یسطرون. الله وی قسم می دی په قلم باندې. او الله چې په شي قسم خوري لوی شي. الله چې په قلم قسم خوړلی دی نو په علم قسم خوړلی چې دا علم وکړي، که هغه دنیوي او که هغه دیني. موږ د دنیوي علومو خلاف نه یو. زه هغه مولیان شتي سادهګان یاره سکولونو ته مه ځئ او یونیورسټیانو ته مه ځئ او دنیوي او عصري علوم پرېږدئ او صرف دین وایي. نه نه، موږ د دې خلاف یو. موږ دواړه کوو. د امت دواړو ته ضرورت دی. دین خو بنیاد دی، د هغې نه بغیر خو د امت ژوند نشته. او دنیوي علوم به هم کوو چې زموږ د امت دی نور امتونو ته محتاج نه وي او د هغې نه مخکې لاړ شي د هغه امتونو. نو بیا ډېر قومونه داسې شته چې هغه په د ټولو نه پکې بیا شاته پاتې شوي دي. په هغه شاته قومونو کې یو قوم هغه د پښتنو قوم دی. او د اوسه پورې ذهن بس دغه دیاړي او مزدوري او بس دغه یو څو خبرې ذهن کې پرتې دي. او دی په دې خوشحاله یي چې یعنې زه یو غټ ژوند تېروم. زه دا وایم ژوند هغه ژوند دی، بار بار ما دا خبر تاسو ته کړې، ژوند هغه ژوند دی چې سړی د امت دپاره تیر کړي، د قوم دپاره یې تیر کړي، د اسلام او د مسلمانانو دپاره تیر کړي. دا ژوند دی. او که ته دا وایې چې زه ښځې له ډوډۍ راوړم او بچو له، نو دا کار ګورې دا صفت په زناورو په څاروو کې هم شته چې خپلو بچو له څه راوړي؟ رزق راوړي. دا صفت په هغو کې هم شته. رزق راوړه څه ګټه خبره ده. خو تا کې څه کمالات دي؟ ته څه کوې؟ تا د اسلام څه خدمت کړی؟ ما له جواب راکړه. تا د اوسه پورې د اسلام دپاره څه کړي؟ تا د مسلمانانو دپاره څه کړي؟ تا د امت د قوم د ژبې د څه خدمت کړی؟
لږ را بیدار شي. داسې ژوند دی الله دې زه خو خپل ځاني دې سوال کوم زه یا الله د داسې ژوند نه مې ساته چې هغه ټول زما په ارد ګرد کې ګرځي، زه او زما ښځه او زما بچي، زه او زما ښځه او زما بچي، خېټه او شهوت، خېټه او شهوت. زه الله ته دا سوال کوم خپل ځاني چې یا الله داسې ژوند نه مې ساته. داسې ژوند شو. ژوند خو هغه ژوند دی چې څوک د نور چا دپاره څه وکړي، د اسلام دپاره څه توره ووایي، د مسلمانانو دپاره څه توره ووایي، بیا د قوم دپاره، د ژبې دپاره، د ملک دپاره. دا سړی دی. نو دې ځای کې یوه نښه دا شوه چې څه به عام شي، دنیوي علوم به عام شي، خط او کتابت به عام شي. او زما تاسو ته زړه نه دا نصیحت دی چې څوک که په دې شي باندې پوهېږي او یا ول الله عصري علوم ورکړي او بیا په انټرنیټ پوهېږي او په دې نوي آلاتو پوهېږي، نو دا استعمال کوي د اسلام د خدمت دپاره، د مسلمانانو د خدمت دپاره، مورچه ترې جوړه کړي د اسلام د دفاع او د مسلمانانو د دفاع، د قرآن او د حدیث د دفاع، د قوم خدمت پې وکړي، د ژبې خدمت وکړي، د ملک خدمت وکړي، د وطن خدمت وکړي، چې زمونږ د ملکونه د مسلمانانو د مخکې شي، زمونږ د قومونه د مسلمانانو د مخکې شي. بعض مولیان هغه دي چې بس دعوت د هغه دې طرف ته چې بس د جومات ته راځه او دین زده که او فقط قصه ختمه شوه. نه، موږ دا وایو دین به مې زده کوو او دنیا به مې زده کوو. صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د نورو قومونو ته دا کسان لېږل او بې ضرورت پکې دې ته راپېښ شو چې ژبې به د هغوی بدلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو چې د نورو قومونو دا ژبې زده کوي. ولې چې تا ژبه نه زده کړې ته د هغه وخته پورې دعوت نشي کولی. سړی وایي زه انګلیش نه زده کوم، سړی وایي زه اردو نه زده کوم، سړی وایي زه بله او بله ژبه نه زده کوم. نو ته دعوت ته څه شي کوې؟ ته دین څنګه بیانې؟ زه لیکل نه کوم او زه د هر څه نه ځان لرې ساتم. ورته وایه ته هر څه نه ځان لرې ساتې ته په تیرو کې پاتې شوې. نو دا یو نصیحت و تاسو ټولو ته، ځکه پکې خبرې اوږدې شوې. کوشش وکئ پخپله الحمدلله ښه موقع او چانسونه میلاویږي، ځای په ځای په دې نیټ باندې سبق ویلی کېږي. خپل سبق مه ودروئ، خپل تعلیم دنیوي تعلیم دیني دا د مرګه پورې جاري وساتئ، د مرګه پورې جاري وساتئ. ځکه به داسې نه کوئ چې ما دا کار ختم کو قصه ختمه شو. موږ یو پیر په جامعه کې په یو ساله کې ناست یو کتاب باره کې مناقشه وه. نو په هغې کې موږ سره یو کس ناست و، هغه د عمر نه زیات و، سعودی و عربی و، او ډېر زیات تکړه و، ډېر زیات تکړه و. نو بیا تعارف دا سلسله وچلېده، خپل نوم وایه، د کوم ځای او داسې ده. نو هغه خپل نوم ووایي، بیا دا نه وایي چې زه څه کار کوم، ځکه چې ته مشر سړی څه کار خو به کوې لازم. بیا خیر هغه کوم دکتور چې و هغه دې تپوس وکړو، نه ته موږ ته ووایو دا د هغه عاجزي ونه وي. نو هغه په وزارت التربیه و تعلیم کوم چې دې وزارت التعلیم دی په هغې کې هغه مشرف تربوي و، په یو غټ پوسټ باندې و. ټول حیران شو، ته دلته څه کوې؟ تا خو دنیا سبقونه ویلي، ته دغه ځای ته رسېدلی، اوس ته دلته ناست وي. بس شوق مې دی چې دا علم زیات کړم. او موږ څه وایو؟ دومره وکړه چې د ایسي لاندې ناست. څه لاندې ناست؟ ایسي سبق دې دپاره مه وایه چې د ایسي لاندې کښېنې، سبق دې دپاره ووایه چې څه یې زده کړې. د ایسي لاندې ډېر انپړ هم ناست دي او په ګرمۍ کې او په سختو کې ډېر تعلیم یافته هم پراته دي. سبق دې دپاره زیات کړه چې ستا معلومات څه شي، هغه زیات شي او بل چا ته یې وښیې. د دې دپاره سبق هم چې د ایسي لاندې کښېنم. دا خو وړوکی سوچ دی، وړوکی عقل دی. دا کوم عقل دی؟ وړوکی عقل دی. صرف د ایسي لاندې کښېنې دې دپاره ته لیکې. ایسي لاندې خو انپړ سړی هم کښېناستی شي. خبره مې دې پورې وکړه چې دا
که چاله الله پوهه ورکړي نو دا علوم دنیوي الله په دین ته اجر درکولی شي. بعض علما دا وایي هغه حدیث کې راځي وایي چې انسان مړ شي نو 3 کارونه وله فایده ورکوي. کم دي؟ یو علم دی، نیکمل اولاد، صدقه جاریه. بعض علما دي چې دا اکثر علما خو دا وایي چې دلته د علم نه مراد دیني علم دی، چې ته دیني علم کړی او خلکو ته دې ښوولی د هغې اجر به تا ته د قیامته پورې رواني. بعض علما پکې دا وایي دې کې دنیوي علوم هم داخل دي. او هغه څنګه؟ لکه یو سړی دی مسلمان دی، ډاکټري کړې ده، انجینیري کړې ده، یا بل داسې علم یې کړی دی چې د دې معاشرې خدمت پې کوي، او دی بیا څه چلو کي نورو خلکو ته هغه څه ښیي کوم چې دی زده کړي دي په دې نیت چې د مسلمانانو د معاشره پې ښه شي او دا مخکې شي، د دې علم به هم الله دله د قیامته پورې اجر ورکوي. دا صرف دیني علم نه دی. ګورې دا صحیح خبره چې دې کې دیني او دنیوي هغه علم چې هغه د الله دپاره نشر کې او د دې دپاره چې مسلمانان پې ترقي وکړي، الله به ورله اجر ورکوي. نو موږ نن سبا هر څه کې محتاج یو انګریزانو ته، هر څه کې محتاج یو هغو ته. وجه دا دی چې هغوی ګوره دا داسې قوم دی ما چې څومره تجربه ده په ناشنا شي پسې ګرځي، دا د هغوی کار دی. ناشنا شی هم پیدا کړی، بس دا سوچونه به کوي چې به د ځمکه کې دننه څه دي او بر اسمان کې څه دي او په اوبو کې دننه څه دي او په غرونو کې دننه څه دي، او په دې پسې به ګرځي. او زمونږ هغه سهار راوځي بس د مزدورۍ سوچ دی او د شپې کور ته لاړ شي ویده شي. نه دین نه دنیا، نه دین او نه دنیا. نو کوشش وکړئ که نه هغه خلک وایي نه د دین شو نه د سات دین شو، هېڅ نه شو. په دین کې هم کوشش کوئ، دین خو بنیاد دی، او په دنیا کې هم کوشش کوئ، خو چې دنیا او د دنیاوي علوم دا د باندې دومره زورور نه شي چې هغه دین ده نه پاتې یو کې مشکل دا دی که نه. که ته ورته وایې دنیاوي علوم پکې هم شي، دنیا علومو ته دومره توجه شي چې د هغه نه بیا دغه جوړ شي، لیبرل علمانیت یې جوړ شي، بیا د سره د الله نه انکار وکړي، کمونیست چې جوړ شي، بیا ګډوډو باندې سر شي. لکه وختي ما سره یو کس لګیا و د نن ماسپښین د یو کس تذکره وکړې چې هغه ډېر های تعلیمونه کړي وو. وایي ما ورته یو ورځ وایي چې راځه چې ځو منزله. ویره وایي په دې سجده باندې راته ځان بد ښکاري. هلته مشکل دا دی که نه چې موږ هغه دنیوي تعلیم وکړو، دیني پرېږدو، چې دیني کوو چې دنیوي پرېږدو. هلته ګورې چې ته دنیوي تعلیمونه ډېر کې او دین دې نه یې ویلی نو بیا به هم ګډوډي، ځکه چې دیني دنیوي علومو کې خو به ستا مخې ته ډېرې خبرې راځي، دا د ساینسدانانو خبرې دي او دا د جغرافیې والا دا د پلانې، او د هر یو خبره خو برابر نه ده. کیدای شي د هغوی خبرې د شریعت سره څه ټکراو وخوري. د هغې دپاره دین کم سے کم دومره خو پکار چې ستا عقیده برابر وي که نه. زما په دې نصیحت پوه شوی و که نه، که ناسې مې دومره اوږد نصیحت وکړو. نو دې دپاره محنت وکړئ، کوشش وکړئ خپل بچي هغوی ته دین وښایئ، دنیوي علوم ورته وښایئ چې د دې امت د دې قوم د دې مسلمانانو خدمت وکړي. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیثونو کې د هغې تذکره راغلې ده چې خلک به د یو بل نه ناشنا شي. التناکر بین الناس، قیامت ته نږدې به خلک څه شي؟ د یو بل نه به ناشنا شي، او دا علامه راښکاره شوې ده. حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی دی، حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت دی. وی سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن الساعه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو د قیامت په باره کې چې قیامت به کله راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو.
علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې د هغې علم زما د رب سره دی، قیامت به کله راځي الله ته پته ده. ولكن أخبركم بمشاريطها، زه به تاسو ته د قیامت علامات ذکر کم، وما يكون بين يديها، او هغه څه به ته ذکر کم چې قیامت نه مخکې به راځي. قیامت علامات به راته وښیم، او چې قیامت نه مخکې څه راځي هغه به راته وښیم، خو د قیامت وخت الله ته معلوم دی. هغوی یا رسول الله ان بین یدیها فتنة وهرجا، قیامت نه مخکې به فتنې راځي، د فتنو تذکره شوې ده مخکې، او هرج به وي. صحابه کرام وایي چې یا رسول الله فتنه خو پېژنو، خو د هرج څه ته وي؟ القتل. او د قتل دا مسله هم تېره شوې. ويلقى بين الناس التناكر، دې دپاره موږ د حدیث وي. او د خلکو په منځ کې به نفرتونه پیدا شي، او ټول به د یو بل نه ناشنا شي. فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، نو دې څوک به ونه مومي چې هغه دا بل پېژني. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او دا نښه راښکاره شوې ده د قیامت. خلک ناشنا شوي دي او په نمونو ناشنا شوي دي. دا خو پرېږده چې کلیوال پېژني او نسبي پېژني او قبیله پېژني، نه نه، دا خو لرې خبرې دي. نږدې خپل خپلوان، دا تره دی او دا ماما دی او دا د تره زوی دی او دا ماما زامن دی او دا واده شوي خور ده او دا غرور دی چې کوم جدا شوی دی، دوی په منځ کې په میاشتو میاشتو د یو بل سره بیته نشته. دا کله چې کله دنیا ډېر زور وکړو، دنیا چې کله زور وکړي نو رشتې هم د انسان خرابوي. او مشران نه تپوس وکړئ چې کله څو پورې دا مال ډېر نه و نو د خلکو یو بل پېژندو، او چې مال ډېر شو او دنیا پراخه شوه نو څوک یو بل پېژني هم نه، ګاونډي ګاونډي نه پېژني، ملګري ملګري نشتي، لکه چې ملګرتیا کې نقصان دی. او څومره چې دنیا ډېرېږي د هغې سره سره بخل ډېرېږي. ملګری چې ساتي، غم خادي چې کې، د هغې دپاره به څه کول غواړي، او چې څه کوې نو بیا دنیا کمیږي. او دنیا کمیده غټ نقصان دی. ځکه دی بعضو ته چې میلمه پرې راشي نو تندی تریو کړی، او وایي چې یا الله څه وکړم چې په دې ځمکه کې ننوځم که دې کټ لاندې پټ شم. لکه ولې؟ نو دا به اوس د یو ریال پۍ راوړه غواړي او د یو ریال جوس، 2 ریاله دی شو. بیا ریال له زره به ورکړه په 36-38 کې، تقریبا 80 روپۍ شو. 80 روپۍ خو زما بچي 10 ورځې د سکول دپاره وړي. ځکه مړی او بعض وی سعودي عرب د غم خادو ځای نه دی. غم خادي لکه خلک په بعضو ځایونو کې به کې د مسلمان سره غم خادي، په بعضو ځایونو کې به نه کې. لکه دا یو نوی قانون راوتی، بعضو ځایونو کې به د مسلمان تپوس کې، بعضو کې به نه کې. غم خادي ملک کې کوي، نو هغه ملک کې چې کوي ولې الله دپاره یې کوي. څه هلته خو هم دې دپاره کوي چې کیلی دی، بیا زما سره خلک غم خادي نه کوي. د دغه سړي خبرې چې د الله دپاره یې نه کوي، او چې کومې کوي او نر مسلماني، په هر ځای کې د دې خلکو سره راشه درشه، د خلکو سره ملاقاتونه، د خلکو سره مرستې، د خلکو سره منډې، دا په هر ځای کې وایي. دا نه وایي چې د سعودي عرب دی، که د پاکستان دی، که د افغانستان دی، که د بل ملک دی او بل ملک دی. نو قیامت ته نږدې به خلک یو بل نه پېژني. اوس دغه علامه راښکاره شوي، خلک یو بل نه پېژني. ګوره مخکې داسې و چې د نږدې وخته پورې، مشرانو د وخته پورې کلي کې چې څومره خلک دا ټول به پېژنو، د پلانې او د پلانې زوی اوس یې پېژني؟ اوس نه پېژني یو بل.
یو بل له مخې له ورشي په یو ځای کې اوسېږي یو ځای کې کورونه بیا د یو بل سره تعارف وکړي زوړ ریکارډ راوباسي نو هلې به یو بل وپېژني چې دا پلانې او پلانې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ده چې د قیامت نه مخکې یوه نښه دا ده چې خلک به د یو بل نه ناشنا شي یو بل به نه پېژني لکه هر څه پرېږده دې درجې ته پکې بعض رسېدلي دي چې پلار زوی نه پېژني او زوی پلار نه پېژني څنګه یې نه پېژني داسې خو پېژني چې پلار مې دی خو تعلقات ورسره نه ساتي تعلقات نه ساتي خو نه یې پېژني که او داسې ووایي چې تو ته مړه هغه پلار دی داسې داسې ما ته به نوم نه یادوي پېژنم هم نه یا زوی دی داسې دی پېژنم نه یا رور دی داسې دی مه یادوه پېژنم یې نه داسې به دا رشتې دړې وړې شي او هر سړي سره به خپل غمي چې بس زه او زه زه او زه بیم زرما او ټوله زما ځکه چې پلار سره راشه درشه کې د هغه خواله ځې د هغه تپوس کې بیا به خرچه کول غواړي بیا د هغه حقوق به ادا کول ښه دا دی چې بس بس ظالمان څه وایي وایي د کومې ورځې نه چې د مور پلار مې پرېښودي دي غوږونه مې په ارامې شوي دي وایي او داسې وایي غوږونه مې په ارامې شوي او د کومې ورځې نه چې وایي په ارام ژوند تېرومه څنګه وایي نه د چا کره ځم او نه را کره څوک راځي داسې ژوند شو نه چا کره ځي او نه تا کره څوک راځي داسې ژوند شو څوک تا پسې نه راځي نو ته چې څنګه کې خلک پښتو کې وایي که نه وایي چې څه کرې هغه به ابرېبي چې ته نه کوې خلک هم نه کوي درسره او دغه شان به یې سپیره او سپک به ګرځي په یو ځای کې به دې عزت نه وي نه د الله په نظر کې او نه د مخلوق په نظر کې نو دویمه نښه څه شوه خلک به د یو بل نه ناشنا شي درېیمه نښه په دې ننني درس کې هغه دا ده چې قاریان به قرآن د دې دپاره وایي چې مال پې وګټي قاریان به قرآن د څه دپاره وایي چې مال پې وګټي ما تېر شوي درس کې که د هغې نه مخکې کوم په دې قاریانو باندې خبره کړې اوس بیا کېدای شي قاریان خفه شي که زما بیان اوري اوس زه په خپل هم قاري یم الحمدلله قاریان ډېر اوچت خلک دي اهل الله دي د الله خاص خلک دي خو دا هغه قرا هغه قاریان چې په صحیح معنو سره قاریان دي قرآن د الله دپاره ویلی د الله والی دي دلته تذکیره د هغه قاریانو روانه چې هغه بیماران دي څه دي بیماران دي مرض پکې دی د هغه قاریانو سره زموږ نه لایقي قرآن به قاریان وایي د دنیا دپاره دنیا به پې غواړي دا د قیامت یو نښه ده حدیث کې راځي چې عمران بن حسین رضی الله عنه امام احمد بن حنبل او امام ترمذي دا حدیث راوړی وی هغه په یو سړي باندې تیر شو وهو یقرأ علی قوم یو سړي باندې تیر شو هغه ته د قوم ناست او هغه د تلاوتونه ورته اورېږي عمران بن حسین انا لله و انا الیه راجعون مصیبت دی چې ته قرآن دې دپاره وایې چې خلک دله مال درکړي لوی مصیبت دی وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي من قرأ القرآن فليسأل الله به څوک چې قرآن وایي نو بیا دې د الله نه غواړي د قرآن په دې واسطه یعنې قرآن د قرت دې الله ته وسیله کوي د نیک عمل دې الله ته وسیله کوي فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به داسې قومونه به راشي چې قرآن به وایي او بیا په دې تلاوت باندې به د خلکو نه غوښتنې کوي امام طبراني امام بیهقي یو حدیث راوړی پای کې دي چې اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس قرآن چې وایي بیا د الله نه غواړئ پې مخکې ځینې چې داسې قومونه به راشي چې قرآنونه به د دې دپاره وایي چې د خلکو نه پې وغواړي
چې قرآن دې ووي او د الله نه چې سم غواړې غواړه، که دنیا تې غواړي که آخرت تې غواړي، خو الله دې چې څه تې غواړي غوښتی شي، خو د خلکو نه غوښته. ګوره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نښې دي چې هغه څنګه خبره وکړي او د غیبونه دي دا خبرې، خو پته نه وه په ټایم کې، خو چا ورته دا ویلي دي؟ الله ورته ویلي چې داسې به کېږي. نو دې سره د ایمان د انسان ښه زیات شي. و دې نښې ته وګوره، دا نن سبا زموږ په دې زمانه کې راښکاره شوې ده، اکثرو مسلمانانو ملکونو کې دا ښکاره شوې ده. د قاریانو کار، اکثر قاریان هغه دا دی چې په لاسنیوو کې قرآنونه ویل، د مړي په روح باندې قرآنونه ویل، او په عامو محفلونو کې قرآنونه ویل، په هغې باندې پیسې اخیسته، ختمونه کول. تراوو کې ګرځېده چې کوم ځای کې ډېرې پیسې میلاویږي هلته قرآنونه ویل، کوم ځای کې ډېر سامان میلاویږي هلته قرآنونه ویل. ټول په قرآن باندې دنیا غوښتې دي. نو په لاسنیوو کې او په تعزیتونو کې ټیکې اخلي باقاعده. قاریانو سره څه دي؟ ټیکې دي. کوم مشر قاري چې دی هغه ټیکه واخلي، کوم چې د علاقې عمده دی او مشر دی په قاریانو کې، هغه ټیکه واخلي، بیا د نورو قاریانو له وکړي. لکه ټیکه په 10,000 روپۍ. موږ سره خو ټولې شارټ کټ لارې دي که نه؟ کمې لارې دي؟ شارټ کټ لارې دي. نو شارټ کټ لاره دا ده، اوس یو سړی دی مړی وشو، اوس د یاره د مونځونه نه دي کړي او د روجې نه دي نیوه او د داسې نه دي کړي او د دا نه دي کړي. څه وکړو مولوي صاحب؟ وایي بس دومره نوره پیسې پسې ورکړي، قصه به ختمه شي. شارټ کټ لار ده. نو شارټ کټ لار دا راوتې ده، بس خپل مړی که په الله باندې بخښي، د قرآن ختم پسې وکړه. موږ د دین نه هسې ګپ جوړ کړی، د دین نه موږ هسې ګپ جوړ کړی، بس مړی په الله باندې بخښو، اب هر څه کړي او عقیدې نه نه خبره، مونځ یې نه دی کړی او دی یو څو روپاټې راوایلي. نو دی به چې څوک مړ شي بس دی به قاري سره خبره وکړي، یاره قاري صاحب چې یو ختم پسې وکړئ، او ختم به موږ وکړو، څو خرچې وي؟ 10,000 روپۍ. نو بیا هغه دا کشران چې کوم د هغه شاګردان دي، هغوی سره به 15,000 روپۍ خبره وکړي. او اکثر ورته داسې وایي دوی څه پوهېږي خو نو، خو هسې خوځې را خوځې د ماسپښینه پورې ووایه ختم دی. 15,000 روپۍ والا بیا ماسپښین نه بعد دوله ورکړي او 15,000 پورې جیب ته واچي او ختم کړی نه هسې نه بیا هر ځای کې وایي هغه جو موږ بس قاریان مې راوستو، په پلار پسې مې ختم وکړو، امور والدې صاحبې پسې مې ختم وکړو. دا او والده صاحبه چې ژوندۍ وه د ورې دوايانې مې نه اخېستې او د ختمونو ټاکو دی. زموږ د خلک به تاسو ته وایي که شارټ کټ لارې کتلي دي. پلار پسې جیمې حلاله کړه او یاره ډېر غټ پروګرام و، اته دیګه و او میلمانه هم ډېر و، خلک هم ډېر و، که نه هر ځای نه راغلي و. دغه پلار چې ژوندی و فریادونه کول، زه بیمار یم، زه هسپتال ته ځم، زما پیسې پکار، 1 روپۍ دې نه ورکوله. اوس داسې مې حلال کړي، دا هم دې دپاره چې دا خلک مصیبت وکړي. والعیاذ بالله زموږ د دې کارونو نه اخلاص ختم شوی دی. اکثر کارونه زموږ د نوم دپاره دي، شهرت دپاره دي. نو قاریان به ناسي ختمونو ته. دا ختم په شریعت کې د سره شتي نه د دې مسلې سر شتي او نه خپې شتي. خو دا قاریان به زموږ نه خفه شي که نه، په دې خفه شي وي تاسو زموږ کاروبار بندوئ. زما سره څه ملګري میلاو شي وو د اصل نه میاګانو سیدان چې ورته وایي. نو موږ خو په درسونو کې دا مسلې بیان کړي دي چې دا قصې نشتې دی چې د میاګانو خیري قبلېږي او د دوی په کور کې چې کومه ښځې هغه دې واده کړه نو هغې به کار نه کوي او د دوی پټي ته چې څوک واوړي هغه ګټه کېږي او هغه داسې کېږي او هغه دغه کېږي. هغه ملګري ښه سلفي عقیدې والا ما سره میلاو شو پاکستان کې، ډېر درانه خلک. نو ما یې څنګه ژوند څنګه تېرېږي، حالات څه دي؟ حالات خو شیخ صاحب ته ښځې ته ورسول.
ما یې څه اول به راته چا د سړیتوب په نظر کتو سره د سره څوک ګوري نه هلته ستا درسونه یې به واورېدو نو خلک به وایي زموږ نه لږ داسې روب دابو مو دا خلک به لږ یېرېدو راهېرېدو نو هغه قصه رالم تا ختمه کړه نو دا قاریان او دا مولیان دا کاروباري په دې خفه کېږي چې ته زموږ کاروبار بند دی موږ خو دې ختمونو باندې خېټې ساتو یو طریقه یې دا راویستې بل هر شي له ختم لکه اوس مثال کې ته څوک خپل دی راغی سعودي ته اکثر د ښځې د ختمونو لپاره مدرسې ته دغه لیږي زوی لکه سعودي کې مزدوري کوي او کار ورته نه میلاوي بس دا به زر یو څه پاخه کړي یو څو پیسې به ولیږي او د ختم پسې وکړي نو بیا د ختم اقسام دي توپاني ختم او مرچکي والا ختم تاسو ته معلوم دي نور نومونه سندان والا څه کوي ها د ګیټو ختم او ډېر داسې اقسام پکې راوتي دي دا ته چې ورشي چې ختم نو وي کم ختم د سورت یاسین ختم پکې چلیږي او ډېر ختم دا ټول بدعت او خرافات دي صرف دنیا پې ګټي او بیا چې د تراوده موسم راشي دا قاریان دومره راوځي سړی و چې دا ګوره کم ځینې راووتو د بره بره غرونو نه او د هر ځای نه راکوشي او بیا د هر قاري خپل ریټ دی چې داسې 220 سپیډ والا یي د هغه ریټ جدا دی چې لږ روي د هغه جدا دی او تاسو خو به ویډیوګانې دي نن سبا داسې پټ هم پاتې نه شي که پخوا چا علماو غریبانانو به حق پرستو به خبرې بیانولې خلکو به یقین نه کوي داسې نه شي کېدی اوس ښه باقاعده ویډیوګانې وچلې دي داسې درجې ورکړی داسې درجې سړی ورته حیران شي هغه انډونیشیا کې کوم ځای کې هغه مقابله یې ګټلې وه که نه په 8 منټه کې 9 منټه کې 20 رکعته تراویح کړي او دا غوی فخر ګڼي چې یعنې دا ایوارډ زموږ په نوم دی چې موږ په 9 منټه کې 20 رکعته تراویح کړي د دې نه یې ګپ جوړ کړی او چې څنګه ورته ته اواز وایې چې ریسې راوباسه او څنګه دا کې به تا ته به هغه شان خبره کوي چې که ښایسته اواز غواړي پیسې به لږ ډېرې راکړې که وایي چې تلاوت لږ په ارام وکړه نو بیا به پیسې کمې راکړې یا ډېرې به راکړې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي قرآن هغه دې ته پاتې شو چې اوس یې وایه او دنیا پې د خلکو نه غواړه او دا کله به د یو سر ته ناستي دموي به او کله د بل سر ته به ناستي ښه خصوصا د مالدارو ته ناستي و ما سې ورځ یو کس میلاو شو مالدار او غریب مالداره شو دا غریب چې مالدار شي دی بیا خپې پرېږدي او په سر رواني یو ځای کې زما مخې له راغی ما ته وایي چې بیا راشه که نه دم به راباندې واچي او د مولیانو عادت کړی و که نه ما ورته ته به راشي زما جومات ته هلته زما سره شاګردان دي ملګري دي زنګنان به مات کړي ما سره به هلته کښېني درس به واوري د هغې نه بعد که ما سره ټیم و بیا به خبره وکړو که ټیم نه و نو چې بیا ما وکتو چې یو 2 مولیان راننوتو دا پټکي مټکي اچولي وو ورسره کښېناستو نو هغه ده نو یو کس راته بیا قصه کوله ته یو مولوي صاحب دلته دې علاقه کې ګرځي راګرځي هم کله نه کله وایي دا مولوي صاحب یو محفل کې ناست و ټول پکې دا اکثر پکې دا مالداران او تاجران وو نو هغه یو دا خپه داسې وغځوله لږ عمر نه زیات و نو دغه مولوي صاحب دغه صوفې نه راکته شو د کرسۍ نه د هغه خپې چاپې کولې څه سوچ وکړه بیا وایي ته موږ پسې خبرې کوې دا اوس ګوره علم دې وشرمو علما دې وشرمول د هغوی دا ګمان شو چې د علما به یو ټول داسې ده به دا
یو په من غونته کې شی وي دقه مالدارانو ته به کته کښېني او بره به کښېني او راشي او درشي او ټول قرآن د هغوی لپاره او مسلې د هغوی لپاره د منځه ټیم به شیدو به وي نه پلانې نه دی راغلی او سر به داسې اوچت کړي چې پلانې صاحب راغلی یې که نه پلانې صاحب راغلی یې که نه دین یې ټول د صاحبانو تابع کړی دی لکه صحیح دین بیان که حق صاحب پرېږده کم چې حق دی بیان یې که څوک یې مني ودي مني چې نه مني نه دي مني زیري داسې خبره شو د خان ملک دپاره جدا دین د غریب دپاره جدا م دین چې تا له دانې ډېرې درکې پیسې درکې دغه جدا دین دا دپاره جدا او چې نه درکې دا دپاره جدا ځکه خو دغه که خیال م کړی داسې مولیان د دنیا پرست الله ذلیله کړي مې په دې مخ کې سیر نه او زړه د انسان نه غواړي چې قدر یې وکړي زړه د انسان نه غواړي چې قدر یې وکړي دغه پیسو پسې کته یو بره شي کته یو بره شي او د یو په در او د بل په در چې د الله در یې پرېښودو نو بیا به د یو په در او د بل په در بې عزته به ګرځي مخکې یو قصه به ته ذکر کړم سیس لطیفه ورته کیم ده ما چې کله دلته یو معهد و په هغې کې ما داخله واخېسته نو ډېر زیات ورته زه م خوشحاله زموږ والد صاحب هم ډېر خوشحاله و چې زه دې معهد کې ډېر په مشکله داخله میلاو شوې د علم دپاره نو بیا زموږ کور ته یو والد صاحب یو ملګری راغی او د هغه سره یو قاري راغی چې هغه په لندن قاري باندې مشهور و نو هغه بیا هغه حاجي صاحب چې کوم بل و هغه ما ته دا وایي چې دا خو ډېر ښه کار وشو چې ستا داخله وشو ما ته دا وایي چې زویه الله به دله دین هم درکړي او دنیا به دله هم درکړي الله لکه ما ته نصیحت کوم د والد صاحب ملګری اوس مړ الله دې وبخي نو چې کله داسې وي چې الله به دین درکړي او دنیا به دله هم درکړي دنیا سره هغه لندن قاري ووایي الله الله په هغه باندې د دنیا دا ټکی ډېر خوږ ولګي چې الله به دله دنیا هم درکړي الله 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 نو د بعضو مولیانو او قاریانو د دین یو قسمه د تجارت یو وسیلې ته جوړه کړې چې په هغې باندې دنیا ګټي والعیاذ بالله لکه څنګه کار چې به د یهودو علماو کوو قرآن کې ځای په ځای الله د یهودو د علماو صفات ذکر کړي په هغو کې غټ مشکل څه و چې دین به د دې دپاره کوو چې دنیا پې وګټي نو دا کومه نښه شوه قاریان به قرآن د دنیا او د مال د ګټلو دپاره وایي اخرنۍ نښه به ذکر کړو دا څلورمه ده په دې درس کې چې خلک به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لیدو ارمان کوي د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او دا لفظ د بخاري دی ليأتين على أحدكم زمان پتاسو باندې به داسې زمانه راشي لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله دومره شوق به پیدا شي د خلکو زما د لیدو دپاره چې دې ته به هم تیاري چې د خپل مال او اهل او هر څه قربانو خو چې پیغمبر مې ولیدی په روایت کې راځي امام حاکم راوړی ان اناسا من امتي یأتون بعدي زما په امت کې به څه خلک چې زما نه بعد به راځي یود احدهم لو اشترى رؤیتي باهله وماله هر یو ارمان کوي چې دا مالوم قربانوم دا بچیم قربانوم دا اهل او عیالوم قربانوم خو چې څوک مې ولیدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې ولیدی یو حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د ابو ذر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اشد امتی لی حبا قوم یکونون بعدی زما سره چې ډیر محبت کوونکي قوم دی هغه خلک دي چې زما نه بعد به راځي یود احدهم په هغو کې به د یو کس دا ارماني انه اعطى اهله وماله وانه رآني چې دی د خپل مال او د اهل او عیال او هر څه قربان کړي او ما ویني دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه داسې خبرې په باره کې
پیشنګویي کړي چې د غیبونه ده او هغه واقع شوي دغه شی او دا علامه خو پخوا راښکاره شوي دي ځکه چې په هره زمانه کې داسې شوي دي هر زمانه کې داسې مؤمنان شته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لیدو ارمان کوي هر زمانه کې زموږ زمانه کې هم ډېر دي او زم چې مسلمانی د ارمان به په زړه کې چې مسلمانی د ارمان به په زړه کې دې دپاره به هرې قرباني ته هم تیاري چې صحیح مسلماني مال څه ته وي او بچي څه ته وي اهل عیال څه ته وي دې ته د دې په مخ کې چې یو انسان ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ کې یو نظر هغې ته وګوري الله سبحانه وتعالی دا نعمت موږ ته په جنتونو کې نصیب کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ګاونډیان شو که او د دې مخ دیدنې وکړو څه خوش قسمته خلک وو دا صحابه کرام چې د دې انسان دیدن به یې کو سهار ماښام او په هغې به مړېدونه لکه هغه یو صحابي مبارک راځي که نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست و بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رخصت واخیست یا رسول الله زموږ کور ته ولاړ شي لږ سبت بیا راغی بیا ناست ناست د پیغمبر سره مجلس کې بیا یا رسول الله زمه او ولاړ شي بیا راغی دویم پیر بیا ناست بیا لاړ په درېیم پیر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته پلاني ستا څه قیصه رخصت زموږ نه واخلي اجازت واخلي او بیا راشي یا رسول الله رخصت واخلم چې بیا نه راځم سبا به راځم خو چې کور ته لاړ شم په دې سوچ کې شم که چېرته زه مړ شم د پیغمبر ویننم یا پیغمبر مړ شي بیا ورسره زما ملاقات ونه شي نو بیا راشم داسې ګوره د هغوی هغه شوق په د دغه انسان په دیدن باندې به هغوی مړېدونه او څنګه به د هغه په دیدن باندې یو سړی موړ شي چې هغه اشرف المخلوقات دی نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لیدو ارمان به کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې خو څوک داسې نه چې دا خو وفات شوی دنیا نه تللی خوب کې لیدی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې چا زه په خوب کې ولیدم نو زه یې ولیدم ځکه چې شیطان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شکل کې نشي راتلی خو شرط پکې څه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن د صورت د دې هر څه نه خبري اته پته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیره داسې وه مخ مبارک یې داسې و بدن یې داسې و ویښته یې داسې و او بیا دې هغه شان انسان ویني دا یو سړی اوس خبر نه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه او دی وایي ما خوب کې یو کس ولیدی چې زه پیغمبر یم داسې خو نشي کېدی که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدی کېږي او داسې ویلي دي وایي چا چې زه په خوب کې ولیدم لکه ده چې زه په ویښه ولیدم ځکه چې زما په صورت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خپل صورت دی په کې شیطان نشي راتلی خو هغه به ته څنګه معلومې د هغې دپاره چې تا سره علم وي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت څنګه و او دا درته فایده ذکر کړم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دیدن کولو زه به انشاءالله ورځ په دې باندې بیان کوم کوم اسباب دي چې په هغې باندې انسان عمل وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن ورته نصیب کېږي په آخرت کې خو یو غټه لار دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لار مضبوطه راونیسئ د هغه حدیثونه د هغه سنت د هغه طریقه مضبوطه راونیسئ د جامې د غاښونه پې بند کوئ خپل شکل خپل صورت خپل سیرت خپل ناسته پاسته خپل لباس راشه درشه غم خادي عبادات د هر سره دغه پیغمبر په طریقه کې دیدن به یې نصیب شي او چې شکل د هغه په طریقه نه ساتم لباس هغه شان نه اچوم غم خادي د هغه جدا و زما جدا د هغه راشه درشه جدا و زما جدا د هغه عبادت جدا و زما مذهب جدا د هغه حدیثونه چې راشي زما مذهب کې نشتی زما مولای نه وي او غواړم دا چې د پیغمبر دیدن راته نصیب شي ته خو نشي کېدی پوه شوې پې وکړه نو څو علامات نن بیان شو څلور کم خط او کتابت به عام شي خلک به د یو بل نه ناشنا شي قاریان به قرآن د دنیا دپاره وایي او خلک به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دیدن او د لیدو ارمان کوي په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله باقي به پر روان درسونو کې بیانو
الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن په خوب کې هم نصیب کړي او په آخرت کې دې الله موږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هغه په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان ګوري او څوک چې اوري الله دې موږ ټول د خپل خوږ امام اعظم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې سره زموږ د مشرانو او کشرانو سره زموږ د والدینو او سره زموږ د بیبیانو زموږ د بچو الله دې په هغه ټولو باندې رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين